دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي دوی اوس نه راګرځي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له آسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړه سهار او برېښنا هم ده. دوی د برېښنا د کړه سهار په اورېدلو د خپلو ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي او الله دا د حق منکران له هرې خوا راایسار کړي دي. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. له برېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوځوي. کله چې یو څه رڼا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي او کله چې ترږمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي. که د الله خوښه وای نو له هغو نه به یې د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای. په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی.